غوښتنه دې څه د غواړې څه زه باسکل چې ته په باسکلي کې ګرځې دا دې ارمان و مینا مینا دای حساس خریا بنسار تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار دای حساس خریا بنسار دا غریب انسان مدد دا یتیم کفالت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار درنو لیدونکو موږ دا یو د هغه مایو بالک چې عبدالله جان نومیږي د هغه د کور مخې ته راغلي ولاړ یو له ده سره حاجي صاحب محمد امین د یو ویلچر او دغه راز څه اندازه خوراکي توکي دي خوراکي او غیر خوراکي توکي دي دا مرسته یې کړې ده موږ اوس دا مرسته د کورنۍ ته سپارو نو هیله ده چې تاسو زموږ ملتیا وکړئ او تر پایه راسره پاته سئ موږ اوس د کور دروازه ورټکوو او ده ته دغه مرسته سپارو او دا ویلچر هم ورته سپارو تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار دای حساس خریا بنسار دا غریب انسان مدد دا یتیم کفالت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار دای حساس خریا بنسار زمرو غریبانا دی بیوزل افغانانا زمرو غریبانا دی بیوزل افغانانا خدای ته پر مهربان شي ته یو سات عفت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار دای حساس خریا بنسار دا غریب انسان مدد دا یتیم کفالت تل کوي پمینا مینا دای حساس خریا بنسار تل کوي پمینا مینا دای خوشحاله یې څونه خوشحاله یې ډېر ولې خوشحاله یې راته وایه په مځکه سګېدلو دوې ورځې کالي تلل غوښتنه دې څه د غواړې څه غوښتنه دې څه د غواړې څه زه باسکل چې ته په باسکلي کې ګرځې دا دې ارمان و دغه مایوبه زوی مې عبدالله څونه خوشحاله یې چې نن دې زوی په باسکلي کې رالی او څونه ورسره په ستونزو کې وې کومې ستونزې دې ګاللې ډېره ورور ورسره خوشحاله یم په دوبي او په ژمي د ده کالي دوې ورځې نه ځي د اختر کالي یې چې په واغوندم دوې درې ورځې نه ځي بس په حالات څیرې وي او په دوبي کې ګرمۍ داسې سوځلې دي په ژمي کې بس یخ داسې کړي دي ډېره په خوشحاله یم وروره خدای پاک مو کامیابه کړه خدای دې ښه درسره وکړي تا چې کله دی کتلې پر پښو په سکېدلې څومره به زړه درد درکولی ونې په زړه درد راکوي چې بالا به پر هغه ځای په ځان نه پوهېدم دونه به زړه درد راکوي نو خدای خواره کوي چې د مجبورۍ به څښېدی پر دا رقم سوی دی چې اوس یم دا یوه پښه وینې دی لګېدلې ده وروره داسې سوي یعنې تاسې یې وس نه درلودی چې ته باسکل رانیسئ یا وروره ولاکه مو درلودی ولاکه مو یا د دوا وستی درلودی ولاکه مو یا د باسکله وس درلودی او هغه چا چې دا کومک کړی دی څونه دعاوې به ورته کوئ خدای پاک یې در دغه ګرته دنیا لوکې دا دنیا او هغه دنیا دې خدای پاک سمه کړي خدای پاک یې د الله الورست ورکړي او غوښتنه مو نور څه ده غوښتنه وروره بالا چې د ده سره یې وخت کومک کېږي بالا موږ په خدای که دای پر شي باندې وسپارو وروره دا وطن دی نور آباد کړي